د بیبي خبره صحیح وه زه وایم چې دا د دې دوه ګوتې مخ روبته دا ولې روبته دا د دین ګیاندو د لاسه سره ناستو که نه کاکاجي دې خبرې کولې رښته دې شوې ده که نه داسې ښه سړی دی د چم ګاونډ ټول خلک یې صفتونه کوي ما ویلې یم ستا غرور له څوک کړي دي که نه زما ورور ته بل تړندی په سترګو څه دوی رښتیا خدای دماغ مې کار پرې خو دغه بله لنډۍ در بندار ده که نه دوی دا شین کچالو دا مې وروندار ده تا زه نه لیدمه ما ورته همته ښولې وې خو بس په مور مې داسې تعویضونه کړو چې هغه ته بل څوک ښکارېده نه نو نو هغې نه خپل خاوند په اور کې ولاړ د ستا مور خو به ترې ولاړې وي یور وي یو شکور اور د یور مثال خو د اور دی دا خبره پرېږدوه یم د کاکاجي بار کې مې څه خیال دی بهی داسې کوي مړې څنګه بل شان خبرې کوي د چاچي دماغ کې مې لږ فرق راغلی دی یم کاکاجي مې تر ډېر زیات تنګ دی او روخه سره شور و لانجې کوي او دا خو بل راغستي د چنګاونډ ټول خلک په ګېټونو باندې په دروازو باندې راته ولاړ تماشې کوي اړه خبره ته کوم خو قسم وکړه چاته به نه وي ارام شه که چاته مو وې زما خپل سم خو مورې خایمه څنګه وای کنه مړ بس خایمه ټیم د پاس کی مورې د کاکاجي خبره مو ته کوله خو دی د مالی ور په شان سوکو نشته زیام که د بل وادي چې ته وکړو د مو د کور د ماحول بل ټیک شي دا بل خو بلا د بلا ورته مو کې مغلق دماغ کې فرق راغلی کاکاجي مې تل تنګ د خصو کی زما تم خوښې ته مې سم خوښې دغه بلا مې ډیره بدې شي نو ما وی چې د خیر په کار کې بیا دغه څه دپاره کوي دا عبادت پې لږ کوي عبادت ته به داسې وکړم چې ته به وایې چې شپاړس سو زه به ورسره خبر کوم خو ستا رضا یې له زه مې به ورور نه تپوس پکې کوم نو نه نه مړه داسې خو پسې بلا رښتې راغلې چې داسې مې ورکولې کونډانو له او زړو ښځو له نو بلا د عزت ځای به وجه وګورم واده دونه فرض نه چې بلې کړي کاکو وایي خو کټاوه چې ته باندې خبرې ته پرې نه دي ښه ځان یم دې خو رس خبره وکړه ته څه ته خبره وکړه څوک اواز کوي دا خو راټاوه شي ها زما کور دا اواز کوي ورشه بې قامه خلک وای تا ماته دا وویله ستا د دا پلار راشي که نه سوزان له دونو شریف جوړ کړو چې به یې لاړ شي دا کندل وینا ودې کړي په څه کړنګې دا کړنګ مه کوه په ایمان چې دا خوله دې ماتوم څه شی ولې زه تاسو کره راغلی ما خور مې دا نه به وترېده څه مې کړي دي خور خو دې درنه ناسته ده کینه پسند تو خبر نه دا ماشوم بیا چا راګیر کړي په لاره کې را دنه شو کنه تم په وال باندې نه سمېږي غفاره ته څه ورشه په یو پسې خدای دې کور او نغرې د دې چیو سره ستاسو وران دي 3 ګنټې شو ستاسو دا چی ده او کوسته کټې هم باندې کړی دی یاره ستاسو د دې کور صرف ته مشر نور پکې مشران نشته خدای دې تا یو خوږې استاد مشران بل لږې اوبه خو راوړه سپي ناست یم نو څه ته ناست یم په ایمان دې زنانو کې د نه یو تختوم ستاسو خوښ یم په حیا کار نشته خدایا دومره غوبل راکړو لږ چې پیزان مو شلیدل چینار هم نشته نو راله به یې موچي له اوړي وو بیا څه کوم ګورې نه چې پیزان مې شلیدلي دي څه چل ولو ولې دا پټې پټې ده نو ما وتره پکې کنه بسر ټایپه منډو وترړو باندې ټوپونه نه وام خو مونږ کار جنګ ولګي نو کله یو روچت کې بل لرولي او بل پیولي خو دا خبره چې راله ته به راله یو موچي له وبې ګڼي او بس یې ما کنه ولې خاوند څه شو خاوند مې کم دي نشته بار دا برلم جو اسمه خبره مې ته کوله ها ما وی کنه دا جی دی دې لاله چي دي اوري دلته چې دا سی اولاد نیمه روپے ورکم کنه زما دا واده خبره برامه کشي نو قسم په ته دغه شان پاتې ده نو پیسې سره شته نو دغه ورته هم که د نادان د سره امانتي اصول په پرتی نو خیر مالي قرض راکا
چې د جیل ورکم چې خیر واده وکم میاشت نیمه تېره کم لاړ شم نو ستا پیسې دې امانت روبې لېږم درله واپس هیروړه خبره ته کوم درونو په خویند باندې خکې چې خویندو له څه ورکړي او ما سره له 100 روپۍ پرتې دي هغه د نادان دي غم عادي وشي بل څه وشي هغه به ځان له کاروبار روانوي هغې دپاره ایښي دي هغه ته مه وایه ته یې ماله راکړه نه زه به دله انشاءالله ډېرې زر درکړم ته هغه ته دا مه وایه که نه چې دا پیسې ما دله ورکړي خو چې سیریز داجي دا خوله بنده کړم چې زما دا واده را مخکې شي په ځای ولاړ دی ها واده غم د سره شته دی خو ستا راتو شي ښځې پیسې دې څه کړي څه به ویم ورته او ستا داسې خزانې بار په ځمکه کې ښخې دي چې ته به لاړ شې روبړې ته ماله به راکړې زه به هغه ته هم څه بهانه وکړم زه وایم چې ما ته مرګري پیسې رالیږي اورې او بله خبره دا وایم چې مرګرو ته مې لږ ټیوشن ووشن کړی د هغوی ماشومانو ته نو دا مرګري چې دي دوی به لږې لږ راغونډي کړي نو زه به تاله هغه سره به زه څه چل وکړم خو ته ما فی الحال پیسې راکړه چې دا جیلی ورکړم ته زما نه غواړې خو ملګرو ته وایي ته خوله بازه که لاسو ته ونیسه وایي تاسو ماله راکړې تاسو له به بیا دا خو درکړم بهانه ده دا خو به زه ستا خاوند ته کومه زما خاوند ته کې خدای مه که زه له درکړم او ستا راته څه ووایي روی طلاقه مې پرې نه کړې راته څنګه خبرې کې خدای پاک لږ لږ پیسو په سر به اوس تا هغه طلاقوي ته څه خبرې پیسو په وجه باندې خلکو څه نه دي کړي نه نو اوس یې نه راکړې مې وروره ون شل زله به دله دلکم خو که ستا رانه تپوسو کې څه به کوم هغه ټایم سره به بیا راکاږو که نه سبا بیا الله شته خو اوس فی الحال څه چلو که بیګانې خبره راته کوم ذکر راته کړو و چې مې رالو ویل څو په ګاډۍ لګوم نو کوس راته وایي چې ښځې پیسې راکړه نو څه به ویم ته او ما څه څه پیسې دي ټول 8000 روپۍ دي ته ډېرې خو نه چې ستا بېکار وشي د کور او نغرې د دې د چې سره وران کی چې نه شو وروره ضروره ویم چې دوست کله که نه ساته وی تاسو ته ویم که نه د خوله ماته که زه په دې دنیا کې به صرف د رورۍ خورۍ له راغلی یم لکه زه به ښځه محبت مینې دا شیزونه لکه نه کومه لکه ستا مطلب څه دی زما مطلب خو تا ته پته ده نو د هغې عزت سړی یم او له ساته د چڼۍ م ورکوم دا ځان سره 80 روپۍ جیب کې کېده نو زما کوژدن شوې ده چا سره خپل ترزوی سره نو کوژدن مې شوې ده واده خو دې نه دی شوی که نه کوژدن ما په خوښه باندې کړې ده او زما خوښ دی او انشاءالله تعالی واده به هم وشي بیا به ځان سره خور راوړې دواړه به یو ځای راشي مخ ته دې وګوره واده به دې وشي تاسو ما ته معلوم یې تاسو خاندان ټوله قبیله ما ته معلومه ده قام په نسب ما ته معلوم یې بې غیرته خلک وایي د تباکه زموږ ښه دروند خاندان دی ها او خاندان خو دې ما ته معلوم دی د خاندان خو دې مه وایه خو ټول کلي ته پته ده چې ستاسو څنګه خاندان دی خو دا راته ووایه زه خو ویم پرېږده او بغاوت وکړه راځه چې ځو خدای مې دې بچي لري ویم څنګه یې پرېږدم زه پښتنه جینۍ یم چې یو پېره مې ښه وکړه که نه بیا په مرګ باندې دا نه کېږي نو ته خو پښتنه یې خو شک پکې نشته شاباس غاړه ورکه یې جینۍ غاړه ورکه چې څو داغه موشي او ستا موشي ته په وره کې د پردي هلک څه ولاړه الله زما دا بچي جوړ ونه لیدله ته لیدلې وې خولې ته مې اچولې وې زه خو یم که نه درنه به زه ستاسو دواړو سرونه یو بل ته ووهل خو دې تره ته دې ګوره او تره تربور ته دې ګوره دا پښتانه دي وی موږ کسبګر په دې کلي کې یاد دي خو زموږ یو نوم دی شاباس ورته وایي تینتارو اوره کوي دا ور بند کړه ویم د چې یو تپوس مې چې کولی ماشوم د چې روغ که نه نو پلار دې مړ دی تره دې مړ دی چې هغه ونه چاره وباسي هغه ته تپوس وکړي پلار مې ډیپټۍ ته تللی دی او پته نه چې کاکاجي په کومه باندې لاړو راوځه ورته دلته ورته ودرېږه چې اوره دا کوي کلی دا ویني ما اوره ته لا ما سره غاړې ملاوې ته خو ما ته معلوم سړی زما په کام یې خو ما ته معلوم یې دا چې ډېر ښه پردي سړی دی ورکشه ته چېرته تللی وې وې مېلمانه راغلی ده او ګینټه شوه ناسته ده زما غم مه کوئ زه چېرته تللی وم خپل غم کوئ ورکشه دې ور نه خوښه ګینې دا غاښونه دې ماتومه تا خپه په کور کې نه لرګي زما خپه په کور کې زه خورې کېنه ځکه خو په وره کې ودرېږئ زه کور نه وم زله مې ورته ویل چې خورې زه پردی کوڅې دي قسم دی چې د جعفري رنګ ورته لګېدلی دی تم خارښتي بچی تم خارښتي مورې په ایمان چې کله هم د دې کلي نه کډه وړې ده په ایمان دا غلط کارونه مې پرېښي زه یم چې ته دا عزت ښځه ځان نه کوم داسې کار دی بچی زمونږ یو قام دی یوه جامۍ دا حرکتونه دلته مه کوه خلک به وایي چې وګوره په خپلو کې هغه دی یو بل څه بدنام شو نه بیبي دا خبره نشته دی په ایمان که ورته په غلط سترګه ګورم ډېر غټ دله بیم منافق بیم چی ویلې تا ته چې دلته دا خو دی خور راووته وایي چې
واړه مې وي دکان ته لیږلي په یو پسې که کیک پسې مې په بلا دې ولګي زمونږ او ستاسو دې کې دا څه خبره ده هغوی به په پتیله نښتي یوه به وایي زما پتیله کې بیا نه پخوي بله به وایي زما پتیله کې بیا نه پخوي خو تاله د مازدیګره پورې چې راووته زما نوم بدل که ما خو د سینګیندې نه دي راوستي پته ده راته بېبې خو ستاسو کلي کې ما وخت تېر کړی بله مې دا خبره کوله مې مور مې هسې نشته دی و دویم کو په سر هم راله لاس کېښود نو ستا سر بچې ډېر اوږد دی هغې ته زما لاس نه رسي خو زه به کوشش کوم دا راته ووایه وطن ته خیر او خیر و او جان غم دی ابه یا بله ورځ مړه وه او د وحید ناظم مانې بره چته نه ګټ راوښېدلی دی دا غم لا ماته ده شابس یو ماته چا ویلي ویل تره دې د غوز نه راپرېوتی ملای ماته بېبې ته چې راغلي دونه په ساعتونه زمونږ په وطن کې وشو خو بس موږ د دې وجې نه ویل موږ وی بېبې پړه کمزورې ده څه به که یو راتلی شي نه ځای لرې دی جنازې بس لنډې لنډې جنازې وي بس جنازې مو یا الله توبه روانه دنیا د عمرونه کم شوي دي عمرونه کم شوي دي داسې زر زر دا عمر تېرېږي لکه د خوب لیده تا ته مې خبره کوله ما دغه جینۍ څنګه خور دې څنګه ده ښه ده دننه ده راغلې ده دا څه وې زه تا څه په خبرې شومه زه ورځمه چې هغې سره یو دوه خبرې وکړمه ډېر وخت خوشو لیدلې مې نه ده سهار 10 بجې راغلي وو دا د 12 نیمې شپې مو زه نه په خپل لاس چېره وباسم بلګ ورې هغوی ته یې پرې نه دي بېغمه شه خو دلته د ګاونډ جینکۍ تېرېږي چاته خوله مه ورچوه صحیح ده چې کومه دې په نصیب وه خدای به یې درکړي هر چاته نونی چونی کېږه مه ټیک ده کښېنه ته زه راځم ورشه ده نونی چونی کېږه مه زمونږ په نصیب کې جینۍ کم ده دا د پیریانو سرخه کلاوي هر چاته مه ګوره خورې خفه کېږه ما خو اوس هغه خویندې نشته چې پر رویانو خفه شي مخکینو خوریانو خو به پر رویانو باندې سر ورکوو او ته زما لپاره دونه ورکوټې کار نشي کولی خو ما ته پته ولګېده چې دا پیسې ته ماله نه راکې نو هېڅ خبره نه ده زه بیا هغه ته په خپله ویم لاړم درله ده ته څه پته ده اوس وکړم خدایه خو دې خوشحالم خاوند مې خفه کېږي او بیا زما خاوند خو بې مخه دی خو مې ورته وویلې نو ډایرکټ به زما پلار ته ویلي غویمه به یې جوړه کړي او که پلار مې ردی نه خبر شو چې دا پیسې ولې پرې ورکړي دي او سعودي نه پاتې شو نو خدای غم به راته جوړ شي هغه بله مغز سپي مې راښکاره کړې په ده باندې هم خوشبو بیا ولګېده الله ستړیا بیا شکر دی یو چا د ګاونډیانو کار غوښه سیوا شوې ده مونږ کار رالېږلې ده چې کوکر نه خو داسې خوشبو راځي چې لکه غوښه باندې ده په پیله ځل به چې د غوښه نه خورو هورې د باندې بیا بوی نه لګېده هورې نن مې داسې زاړه خوشحاله دی که نه چې ده به دا مخونه راډک شي چې دا غوښه ورته وخورو غوښه نه د لرې دی ام ګاونډیان کې غوا مردارېده هغې حلاله کړه هغه لرې په ډېران باندې ویشتو بس کاکاجي راوړو پاکېدو شه د مړې راته شین کړو په یوه ګنټه کې خو میله پاک کړو په کاکاجي څه شو پته نه لګي چې ته بار بتلي سودا راوړي نوره نو دغه چرچرې شکون به م جوړ کړی او دغه کندې غاړې ته م کېنولې و پېژ وې چې به یې غاښونه ول سوړې کړی او بیا هم په هغه پاک کړی مو نه خو ټول ګند راوړو دغه غاړې ته کېښود د کوی غاړې ته ما په یوازې باندې ټول پاک کړو یا دغه سقاوالو پیداګیر نه دا ټول زموږ دغه تره کوي نه مني په خپله هم دغه ګنده بوی د ډوډۍ به چې خېږي کپړې د ده څخه اندام د ده څخه داړې د ده څخه هغه ټول څخه اچن دي زه خو یې نه خورم دلته به انډه په پیازو کې پخه کړم هغه به وخورم زما چې توړه کېږي نیم شین او نیم تورو روکې که یا ولې ورته دغه ښځه کېنوه چې هغې وخوري هغه هر څه خوري هغه ما ته راځي او تپوس کوي چې پوخ شو که پوخ نه شو یم شته به کې یا نیمه ګنټه ماشاءالله ما د ماما نه څو ښکلې کپړې شوي او دا ماک صاحب یې شوې ده چې نه پټېږي را پټېږي څه ته بامړې دا مېلمانه راغلې ده نه یې پېژنې نه نازک د اوسر رور م راغلی عثمانو ماشاءالله اوس څه کې کوم خوا ځي کمره کې مې سادرګي پروت ته راغلم کمره کې نه په ګېټ داسې وځه او عثمان بار یوازې غریب ناست دی لږ ورسره کښېنه خبرې اترې به سره وکړه یاره هغه څه زموږ سره شته نه پاتې دا لاس دغلته کنټرول کولی ما یې که پالش در باندې راغل ته بامړي یا نو که ته پالج غواړې نو زه به یې معلوم که نه ته دا چون نه ګېر مه لاس کنټرول کړه
دغلته به وچو د زنانه به خیال ساتو اثرې ځان ساتلی شي خزونه کایم زه به هغې سره کینم او هغه د مور محترم ناسته ده هغه مېلمه غریب هغه د ناستې بده خبره ده شرمېدل په شرم خو مسته کار نشته زه خو یم که نه چې څنګه مسلم دي ټانټې راځي که نه ټانټو کې ځان سره سره راځي ګټه یوسي ښه خبره به څوک و د عثماني په تا باندې ولې دومره بد لګي اره زیل ټیکه لږ نه دی ګورې کور خو دې ښه خوښه ده چې ورځي هلته کښېني او هغه غریب دې نه دی خوښه خیر دی به زه زنانه ذات دي زنانه نه پېژني پېژنم خو یم جینکو سره جینکې کښېني کاکاجي هم راځي او په ته کاغې سره کښېني او ته هم راځې کښېني بده خبره مېلمه به څه وایو خوره کې زه باید تا پیدې خبر وکړم که تا دا پیدې چېرته ویلي دو خو تا ته خو پته لري که نه چې دا یو واده ګورې ما په خپله نه کوو زه خو لا ایجوکیټډ هلک وم ما یې زه خپل تعلیم سرته ورسوم خو مور او پلار په دغه غم واړولم که نه دا خو ته منې که نه او کور کې جګړې کوي او دا چې د بلې ښځې نوم واوري که نه او لمبه به شي نو زه یم چې دا خبره ورسره ټیکټ تیاره غله کور ته راغلې ده او د تیارې غلې څه پته وي غله در باندې پخه ده په تا باندې مشر دی خبره کوم درته کاکاجي ته به وکړو ما سره خبره چیړلې ده پاسه یاره ځه څنګه کاکاجي ته که دغه سره جوړېږي خو جوړېږي په تا باندې مشره ته به مړ ته خو مجنې وینې په ځانه ته بیا پوهېږي نه نه مشره نه ده دا د کور قانون داسې لکه څپلې ده چیچله شوې ده نو ما نه کشره دي لکه د هغې 70 کال عمر دی او زما 3 میاشتې د پاسه 18 کال عمر دی 3 میاشتې نه لا کشره بی اخو را روان کال ماته د 15 کالو یمو کاکاجي سره جوړېږي په تا باندې کور مه ورانه به په چاچي باندې به کور ران کو او د هغې هم کاکاجي ته رضا ده خو ډېرې دا د عربۍ د قجورې په شان د اوږه دماغ وه دا ته څومره بې فضوله خبرې کوې دا هغه دارو سره جوړېږي وایم هغه سره جوړېږي تا سره نه جوړېږي ما سره جوړېږي ټول سپینه لک یم ښکلې جینۍ ده دا تاسو غر کوې ولې په تا به غر کشي په هغه نه غر کېږي وایم ته خو بېغیرت دی غیوه نشې ساتلی نو دا به ته څه وساتې ټیک ده دا تا کاکاجي سره خبره کړې ده ما سره خبره کړې ده د جینۍ هم رضا ده ښه ټیک ده انشاءالله اوس ولا خبره کوم ها اوس په دې ساعتې په وخت کې رشتم په کوم ها نه نه ته مه کوه زه ورته خبره وکړم ته ما لپاره ته خو کله ډنډورې که نه ته ورته صفا لویم چې دا خور د کوره بار که دغه ته مو هغه څرم تاویږي را تاویږي اورې او پلار ماته تا خو ته باک هغه ما ته هسې ووي تاسو ما ته هسې ووي تاسو بې ذاته یې به ښه ورته مونږ وشرمې نه ټیک پرېږده پلار دې بې ذاته دی مور دې بې ذاته ده ته بس موږ سره ته هم بې ذاته یې ولې ته د هغې زوی نه یې څه ته د بلې خان راغلې دا خو مې زه سقر یادومه ما وایي که ته جو هلته واده شوي کم دی واده په نصیب کې کم دی ړنده شم ورپسې تا خو بلې بدن راسې واده دې وکړو د خور غم تا سره شته تا نه به الله دې تپوس کوي چې خور دې پېغله په کور کې ناسته تاسو نه ودوله داسې چل وکړه که نه چې کوم لوښي زاړه شوي دي هغه راوالي او مات پرې کړي یا خو به یې د کور وشړي یا به دې ور واده کړي یقیني مې نه شي کېدای شي د کوره مو شړ خو واده به مې نه کړي نو به ټیک ده که نه زه ته د واده تجربه در کوم خو که د جینۍ سره دې زما خبره وچېړله خبره به وشړم ته ما ته ووایه څه مشوره راکړه د مسکر سره خبره کوم اورې چې څنګه دا هلک نه دی چې د دوبۍ دا خبره ویله کوي که نه او چې دنه خبر شي چې به سبا وځي خو ځان به سچلو کې کله ځان برجۍ ته وهه کله ځان دیوال ته وهه کله ور نیسه کله څوک د ویښتونو په ځان پیرانه ویل اورې بیا که واده مې ونه شو ځان وژنم هلک ملک زه بار ته نه منم ته وګوره چې دله واده کوي او که نه خبره خو اوسې خو ته به راسره ولاړې که نه زه درسره ولاړ یم که نه بس خوښه مې زه به ټیک شو ځه خو ګورې دا جینۍ هر څه غم به درته وکړم ځه زه ورځم د خیر تا اجازت دی اجازت مې د خو خیر دی ولې بار ورشه هغه لږ یوازې ناستې بده خبره ده ښه زه ورځم دی السلام علیکم تماشې وکړه یو ته سنبالیږي نو دویم واده کوي او له غشین کچالو سنبال که نو بیا بل واده وکړه یالله خدایا هغه بیبي پسې ماشوم لیدلې د تر نه اوسه پورې رانله چې تیارې دي ښه بس روړمه خوشحاله شي هغه بیبي پسې هغه ماشوم څه ټیم تللی دی بختي مې ورپسې ورستولی ده اوس به راشي وی خدای 10 غنټې پس خو میز راغی اورې اوس په 50 غنټې پس به بیا چی راځي دا لا څنګه خلک تو بیبي زما دا سینګیان دي نو داسې مینوسې دي توبه خدای توبه یا الله چې زما اړه مې تنګ شو چې جعفري ته به مړې چېرته یار کله راشي یار کله راشي السلام علیکم الله د خپلې بیخي دي الله څنګه خواږه دي مړې خوب کې مې لیدلې کلکه غاړه راکړه زه خو یم چې سینې نه دې نه جدا کومه خو څه وکړم کېنه کښېنه
چې لاړه شي مالت کې بس بیا په یو کور نه روزي جوړ په بل دن نه کېږي بل نه روزي په بل دن نه د کېږي جمال د زوی واده ها هلته تلي وم 3 شپې مې وکړې ها د خپله کوره چې څومره بار یم نو زړه مې ښه دلته چې راشم نو سترګې مې ګډې وډې شي پیریان دي څوک غټ دي څوک واړه دي ته به وایې چې ګینې بل ځای ته رانم خپل کور ته رانلم خوای کنه ابله شپه چې د رنګو کو خبرې د کولې ساده داسې خراب وه عثماني ته مې ویلې راځه چې زوره بیبي تپوس وکړو چې څنګه به وي هغه مې پلي وخوړل او بیا مې پسې اوبه وڅکړې سینه مې کلکه ونښته ساه مې نه شو اخیستی مالګینې مرمه کېداستم پاڅېدم ځای مې نه خوښېدو چې زه به بیبي ته راغله تاسو ما وختي ماشوم درلېږلی و که نه ماشوم خو ماله په لار کې مخې له راغی زه خو وختي راغلی یم ستاسو پته نه لګېدي چې نه لم چې چی مې کړی خو نه چې یې باندې کړ دې پتیله نه وه پتیله روکه شوې هغې پسې ګرځېدم خبر نه چې تم چې لاړ شي بیا کښېنې میخ دې والي بیا نو ستا مور او ستا چاچي خو چې ده نو مړی ژوندی نه کوي چاته د جمالې د زوی واده ما زه ورغلم او خدای دې ورڅخه وکړي وایي زه به نه ته زمونږ مشر یې د مشرۍ په ځای کېنولي د سکونه شوړه ده که رشته ¡Hola, cabrón!